د حضرت ابو سلام رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم و فرمایل کم څوک چې سهار دغه کلمات درې ځلې ووایي، یعنی دا کلمات درې واري کڅور سهار درې واري ووایي، ماښام بیا درې واري ووایي، دې په بدل کې به الله رب العزت په ورځ د آخرت به پر ده باندې یو انعام وکي او الله به ورڅخه راضي سي، الله به د عزت وکي، الله تعالی به انعامات ولره ورکي او الله به جن خوشاله سي. څومره مهربانه ذات دی چې دغه په باره کې رسول الله فرمایي چې کم مسلمان دغه کلمات سهار درې واري ووایي، ماښام درې واري ووایي او په ورځ د آخرت دغه کم سخته ورځ ده وایي په هغه ورځ به الله ود څخه راضي وي. نو دا کلمات موږ تاسې نسو ویلی، دې دپاره یو منټ هم نه اخلي دا کلمه ویل درې ځلې، نیم منټ هم نه اخلي. دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور د سره شیر کړئ چې مسلمانانو پرې ورسیږي. هغه دعا زه پر سکرین باندې هم درته لیکم او زباني هم درته وایم، تاسو یې د سره یاد کړئ او ضرور یې د سره وایست. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا.